سلامونه مو نن مازدیګر د علشیر ولسوالۍ څخه ومنئ. خیر سره په ځینو ساحو کې ورېبلی شول او په ځینو ساحو کې پاتې کړه. سلامونه. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. صاحب خدا په خیر یې. سرې دی غنم سرې دی لږ ړنګینه دي. شودو چې ویني دا خو ډېر نږدې وي ورسره. وجره به څوم پټی کېږي؟ یاره تقریبا 22 پټه کېږي. بادشاهي تخت مې په کار نه ده. ځانان دې لو کړې زه به وږې ټولوم. حاصلات بالکل ساګ الحمدلله حاصلات یې ښه صحیح وي. دیګ وي ته بروبار کم زه خپله دیګ وي ته وکم د ګلونه لګیا دي. دا دو بجو نر دلی ډک شوي دي. یې والا تکړه یو سړی ازنج کا ګرون کورې دغه دا بوزړي کول دي ترشال دا یو شای بل شای اخوان چې شي درګوي دي خوان ولا متغلي ترشال خوان په ترشال کلی وای دي غریبۍ پورې مخان د جانانا غریبان خلک اکثره وفادار وي. واو چک چک وګي ورته ډېر لې ته بس ستاره ډګوي خیره کنه څه نه مېږي اسد الله ته څه نه مېږي دا ورارونه تر زمان دا مکمل دی واړلای. سولې پیغام راډیو ډېرو درنو اورېدونکو پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو نن مازدیګر د علشیر ولسوالۍ څخه ومنئ. د غنمو لونه دي ستاره که نه نن به د غنمو په لونو په ترېشلو د دې ترڅنګ د بوسو په ډکولو او دغه راز په لونو به تاسې ته یوه جالبه خپرونه ولرو. مازدیګر مهال دی او زه سجاد شایم په کمره کې آفتاب صاحب دی په څنګ کې را سره ستار را سره دی. ستاره سلامونه. وعلیکم السلام سجاده ډېر ښه مازدیګر ده. خلک لونه بوزو ترشالونه د سیزن اخیرې پایلې دي او نوره مرګلیا فکر کم په دا سخا کې لږ لاو پوتې ده نو دا خو د خوست مازدیګري خپرونه ده دوستان. لونو سیزن دی د لونو وخت دی. وایي چې تیر غنم لو لالی دلی و سږ غنم لو دی زړه مې پړک ورپسې چوینه او جانان د سرو غنمو لو کړې خدای م آباد کړې چې خولې ترې وڅومه. ستاره کومه ټپله که چې نه دي تېرېږي د دې ژوند سره خبرې کوو. مشره سلامونه. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. صاحب خدا په خیر یې. سرې دی غنم سرې دی لږ ړنګینه دي. ولا نږدې دي خو خپله دې کرلې دي که بل چا کرلي خپله مو کرلې دي. نوم دې چی ده؟ همایون. همایونه ته څه نومېږې؟ قومندان. قومندان. ستاره قومندان معلومه وي که نه رنګ یې بیرته ده او نوم د قومندان ده که نه دلته مشهور په قومندان یې؟ نوم قومندان ده خو موږ که نن د غنمو لاو کې قومندانۍ برخه دلته ویل شوې ده. تر مخکې شه تار مخکې شه ته څه نومېږې؟ داود. داود. او ته څه نومېږې ګرانه؟ سرې ستړي کړي نه یې؟ دې په ټایمش کې اوس د بل نه لګیا یم. څو پټي دي؟ وادي نه د کیږي دا لګي. دې بیا ترشل څه وخت وي خیره؟ ترشل هغه ثبوت وي. ته څه کاروبار کوې؟ زه هېڅ کاروبار نه کوم دغه لوینه کوم. هو لونه کې او تو مصروفیت چی ده؟ نوم هېڅ کاروبار نشته. جلا ته وایي تو علشیر کې درسونه درسونه 12 پاس له نه راپرګه هي. او ته ګرانه؟ زموږ هېڅ کاروبار نشته. خو درسونه خو یایې؟ لسم کې یم. لسم کې ته درس یایې؟ کوم یو ډېر تکړه ده په دغه ځای کې نن په لو کې؟ څوک؟ همایون. اول دې څه اول یې اول یې چې دا غوټ په لاو کې په لاتا دی وایي چې دا یې څرې کې تا کړه چې چای خوراک چې خو کله کله نه دي سره وباسي چای وڅکي چای لکه ستاره خزینه قربت چای لکه شودو چای مزدګار کې لکه شودو چای ستاره د خاله کې چې مزه کې خو داسې نوې ستاره دی د ویډیو څوک وویني ترونه مشرونه ورونه
داسې نه وي چې غوسه دا نه دې نوې چې وي ته وایي چې تو سیلاو ترسئ که چایو ته شدو چایونه مو خاتم کړل لاوې واتېرهګئ که په خیر بیا لاوه ستاره دا خو تور په چینر بروبار شو مو تور لیدله و والله وي دا خو مو ځکه داسې چې شدو چې بینې ارتله دا خو ډېر نږدې ورته او ته سرسایي سي وای پیلا چای ستانو نوشیجان کو د خیره سره ګرمه ګرمه پیاله ته څه مېږي ګرانه تو چای روړو کلاو دی وګړو لاګ لاو چای ارڅای کنه کنه لاو والا کنه لاو والا کینه دوستانو داسې به وکړو موږ به یوه پیاله شیدو چای نوشیجان کو د خیره سره او دې نه وروسته به بیا د ستاره په ترشل باندې به هم برنامه جوړه کړو خیر سره لیدونکو ته معلومات ورکړو بوسو باندې به هم یوه برنامه ورته جوړه کړو څټي په ټولولو باندې په دې باندې به هم برنامه ورته جوړه کړو خو دغه ځوانان چې دي چای تیار ورته راوړی و ستاره مو ته ته نظر وړه سجاده شدو چای خو داسې آباده ده چې کیس نه خې په لږ وچې شدو چې مو سم ده دوستانو موږ به چای نوشیجان کو تاسې تر هغې یو څو تصویرونه را سره ووینئ او برنامه جریان کړئ دوستانو د خوست مازدیګري خپرونه روانه ده راورسېدو داسې د الشیرو اخکری کلی اخکری کلی ځوانان دي پام دې دا ستاره سجاده کسه دا څټي مټي دا موسم خو لږ داسې هغه ده دا متال سپینګیري کې چې دا وخت کې ځای پلور کیسه نه مني پلوریزي کیسه نه مني دا وخت کې هر څه چې کور نه مو ونه بوسو چیرې ورئ هر څه هله داسې ارام څو ملګرو خیر اسرا د ټیکټار به وکسو تراکتور کنه ستاره ټیکټار به وکیسو آرام بچو ماشومانو تو سه یو نیم شاویل نه وخوالای تو خو لکه چې مانس کې دغه څه رواني ها څه نامه کې تا زه محمد زمان آفرین ته څه نامه کې بلال او ته څه نامه کې عبدالعزیز ته خلیل لونه ما وکړل که خلیل سټي ورای نه لونه ما وکړه چیرته دلاته دا کا خدا منځه کټولای توسیدو ها بس هر څه د ټیکټار به ډکوئ خیر سره دوستانو تاسې ګورئ په ویډیو کې په خوست کې غنم د خیر سره په ځینو ساحو کې ورېبلی شول او په ځینو ساحو کې پاتې دي دلته مې یو کس سره ماشوم سره چای ولیدو چی والا څه شو چی والا صبح پیلې وړلې و سجاده چای پټ کړلو وی چې څلور کومه ده څه دې کړو ها نو دوستانو تاسې ګورئ مازدیګر مهال دی دا تراکتور دوی ډکوي او دا بیا چیرې ورئ خو کور شروع که یاله داسې نه وي چې څوک مو مشر سړی مو ونه ویني بیا یې چې غوسه ورسي ته څه نومېږې عبدالمجید دغه بډي خاړې کولی شئ خو لونه دې وکړل څومره پټی مو ولرلی یاره تقریبا وجربه مې ځکه مې ورېبله وجربه څوم پټی کېږي یاره تقریبا 22 پټه کېږي 22 څو ورځو کې ورېبلی شوه یاره نن مو 15مه ورځ د خو شو شپږمه ورځ بله خبره ده چې چای هلکه چې روړو دا هغه دا ماشوم مې دې ته خیلو ستاره دا وخت ته دلې روشه چیرې وي تر وړې دي چیکې چای دا مړی دو نوره نو دی اوسه پورې چای نه وچخله نه دغه ته مو چای ته څه نومېږي اسدالله دوستانو دا وګورئ اسدالله دغه چای وي ته وښایي چې څه شی کېدی دا د چې ترموز ده او دا کې څه دی شین چای ده خو زین چې دا خو یوري استعمال شوی دی چای چې خله ده چای چې کله دا وږي وچ کړه بس ډېره مننه خیر اوسې نوم دی چای و اسدالله تو فرهاد لا سبا کیا ہے کنا سبا کیا ہے دینی سبا کیا ہے دینی آفرین ټولې مزې دین کې دي نه مزې دولت کې شته نه لندن او چین کې دي ټولې مزې دین کې ته چه آئے سا دینی سبا کیا ہے مدرسه آئے چیرته درود بخیر خو آفرین ته درس آئے سبا کیا ہے خو دلته نور ځوانان راغلل مشرونه د ستاره دې سره باندې و بوغاګي ګدازه کې دا شنو خط والا مطلب کې خط تیز بریښي مشر سلام
سلام. جوړ په خیر. برابر وخت لري خیر. خو اوس مازدیګري وخت خپرونه مو شروع کړې دو نو موږ خپرونه دې مخکې لیدلې دي که نه؟ لیدلې مې. خو څرې روغلی؟ اس دغه موږ دغه لاب کو چې چکر شه وګورئ څه کوي. کوم ځای؟ د پکتیکا بیرمل ولسوالي. دلته څه شی کوې؟ موږ که د دې لنشیر یې؟ نه نه دلته مې کار و دلته. بیرته سې؟ بیرته ځه. کله؟ دغه 2 شپې کې ځه. مننه خیر اوسې. او مشره ته لږ ارمخته شه که نه ته څرې ښه یې په خیر یې صحت دې ښه ده لاو دې زنځګه لږ ډېر کړه ده یاره کړه مې ده ورره څو پټی دې کړي یاره تقریبا دا یوله جرابه منځه کوه دا مو وکړه بادشاهي تخ مې په کار نه ده ځانان دې لو کړي زه به وږې ټولومه داسې څه شی دې زده نه دي وانې مټپه یعنې بیت غنمو لاو به راکې څه به ووایم غنم لاو کې سجاده داسې موته داسې خشول سړی بریښي شاک پراته ستاره څرې دي نن ساګ کول حاصلات څرې وو ودې لیدل داسې نږدې نه بیخي ښه وو الحمدلله بیخي دا ټوله یې موږ الشعر و منطقې چې څومره منطقات و بیخي ښه حاصلات یې کړي دي یعنې دغه بزګرو هغه چا چې ځونونه کې مصروف کړي وو ځونونه یې ستړي کړل راځو دي بالکل راځو دي الحمدلله ساخ ګلیانه دي والي بیخي غنم بیخي روغ جوړ دي داسې کې و ماشوم وګه څوک ورته وایي چې دې پټی حاصلات ښه و یوې طرف ته نه و ښه هغه زنا خلکو اقتصاد ضعیف یې سره یې نه وي ویر کړي چا چې سره ویر کړي دوه بالکل هغه نه مروغ دي ترشل کله ده موږ تاسې ترشل ویتای او نور خلک بیا ترشر ویتای ترشلو وګیا ته دی ستاره زونونه وباسو نه دا ترشل دارې نه وي چې ترشل ته مغه کې څرې تو ته د لاو په سیستم کې لاو خوان در کوي ترشل څاټاوي بوزو ډیکول چی شه یو شا وای منا که خوان ور کوي یاره زخه چې کسان زین چې بجونی ول به ډیر خوان کنه لږ سخت وي د ځوانونو ته ډیر خوان نه ورکوي خو د مشرونو چې کسې زین چې ډیر خوان به ورکوي او سجاده سپینګیری یو متال کې چې دا ګاډ دای چا ورک ماک بشاکه بالکل کنه سره دی وخندل ته لګر مخ کې شه دغه ګاډ تی وی مونږ ته سي ستاره د اصلن کې مونږ ته سي ژوند په دغه روان ده کنه لکه د ژوند ژرانده ده دغه اوس ځکه نه بالکل و ملک مو غریب ده بل کاروبار شتانه باید دا حاصلات وکړو او دا ګاټه روړ او سجاده زای چې قسم مونږ خوس کې هر څه شي چې یو غوړیو تخمه نر وتلوه یو شنه چې یو تور چې یو ګواړي بات دا تخمنې روزي مونږ الحمدلله وخت وات ته ضرورت نه لرو مننه مونږ به لوړ شو که اجازه وي داسې به بل ځای کې نه مننه بالکل چا څه چې خیر ته خو چا څه خیر اوسې بس ښې شبې دا ځوانان دوستانو ډېر مینهناک ځوانان وو او ډېر کاریګر ځوانان دي همتي ځوانان دي بس ټراکټور ډکوی د خیره سره ته خو لکه چې کېنېستې په غازه کې خو اوسه پر وجه ربه منځه که تیری بیا سپینګیري یو متال کې یا چې کتل لونه و ځوانان به نه وه کتل غبلونه و غویان به نه دا خو خامخا ستونزه لري ډېر ښه چکچاک خو وکړئ اوسې ته خدای پامان ښې شېبې بس دوستانو تاسې چیرې مه ځئ یو څو نورو برخو کې هم تاسې ته د خوست مازدیګري خپرونه مخکې وړو او نن به دا خپرونه ستاسو لپاره ډېره په زړه پورې وي دوستانو په لاره مو د لارې انځورونه هم را سره ولیدل منظرې مو هم ولیدلې ساتاره زه فکر کوم چې دا برنامه ډېره طبیعي د خوند یې ورکړې ډېر خوند بل دغه برنامه په دا خاطر سجاده چې د موسم مسافرې که وطن کې نه وي لونه خو به وویلي ډېرو به ګوتې کې پرې کړې وي ډېرو ته به پلارونو تېښتې ویر کړې وي چې کام غنم ویر چوي دا ټولې خاطرې به دی مشر سره هېڅ خبرې کو سلام مشره ښه یې بخیر وعلیکم سلام ښه یې په خیر څه نومیږې ولی ولی کوم ځای له شعر وښکرئ
خو څه وروتلی نن خیرت خو وشلونه مو خلوص کړل خلوص شول خلوص شول بوز یې وړلی شول بوز یې وړلی شول لکه هغه شوله ټوپۍ ترېنه جوړې شوې ټوپۍ ترېنه جوړې شوې بوجونه مو ډاغ کړل زون دې ترېنه بروبار کړو ودې الحمدلله ترېنه بروبار سجاده بل چې د لاو نه څوک خلوص شي د مزدګار کې سخته ووره دې روح افزا واچوي تازه یې یعنې تازه یې بالکل الحمدلله او څرې و مخکې مې چا نه پوښتنه وکړه حاصلات څرې وو حاصلات بالکل ساګ الحمدلله حاصلات یې ښه صحیح وو خپله دې څومره مځکه کرلې وه خپله مې اووه جربه اووه جربه به زه چې 15 پټۍ به داسې وخت چې 300 مانه یې وکړل 300 مانه غنم او دونه څرې دو دونه بالکل صحیح وه اوله درجه دو اوله درجه دا به ساګ کول ښه خواښ وې الحمدلله تېر کول سره یې څرې د په فار کې کول په پرتله لږ ساګ صحیح وو د علت یې څه شی و ولې صحیح وو علت یې دا و چې تېر کول لږ برونونه په شی وو یعنې ډېر بارون چې پوه شه تور کې دا تور شي غنم تور شي نو ته څرې وې لوړې و سړی زون دې ډېر خیران کړی ده کاروباري به وې وعلیکم سلام طبیعت ښه ده څه کاروبار کې والا زه خپله پنچرمین یم پنچر هو ډېر ښه سودو دې لکه وخوځېدو دا مې کور ته سودو وخوځېدو سړک په سار وې لوړ مو چې پوښتنه یې وکړو چې څه دي هر څه دارې به لږ ورکو شو جلو پلته جلونه ټیکوو توسې دي عجیب یې سره لوړ شو بالکل اجازات وه بیا به یې چې خدمت مننه خیر اوسئ بس اجازه دی ستاره هر ساعت دا ملګری یې چې موږ سره جلونه ډاغ کوي کومه دي خیر هغه اخري پایله د مثال به جونه ډک شوي دي خو دا خو د خدای سامان سیار وړل بنډۍ نو دا ته لږ مخکې شه که نه وملګریا دا هغه د دلاته دیګ بروبروې دلاته مو چې دیګ وي ته بروبار کم زه خپله دیګ بوی ته وکم دی جلونه لګیا دي پزی دې پوره وسایل دي کومه دي نوره کور ته سهېږم کور نه بهر څه بروبار وي وره شپه راونه دو شپې ډېر خوند کي اوس دغه د وشه سترګه ډوبېږي مزدګار ده وشه جلونه ملګري دي کومه دي دا خو ټول ارنوتو خوال نه یو به انشاءالله نه تختیار یو به غږېږي ارسای روشی ترته ورکوي تر ټول شی و چاته زنګونه روغلل ستاره وینې په ځان خبرې کې او دې سره به وغږېږو زه چې که ته لږ کور ډېر کړی ده خیر خیرې جوړ په خیر خیرې جوړ تازه څه نومېږې ګرانه رحمان جوړ تازه دا ملګری امر ورسېدو ته لږ منځ کې ودرېږه ځکه تو هغه ده زارۍ خاښې دي لکه وږیا و روکې شپه کړې والا وږیا مې وروکې شپه کړې وه ډېره بوجونه دې لکه ډک کړي دي نه بوجونه مې ډک کړي دي ښه والا خپلې کړه وم څو بجې سره وتلی و دا خو بیخي ډېر غاټ غاټه دي ستاره دومره دي 2 بجې سره وتلی نو څومره 2 بجې ګیز نه غیر مسپخین 2 بجې نه دا 2 بجو نه ردلې ډک شوي دي یې والا څومره کې تکړه یې وسړی ځینځ کا ګرون کورې دغه دا وه والا دغه ګرون کور ده څو بجونه دې ډک کړل یاره شپېته 15 شپېته مو ډک کړل ګوښې ځون دې څومره ډک نه په ګوښې ځون خو دغه 15 شو کې دا تیز بیرچوي هغه نورې سړي کوي دا ډېر چوس ده ماشاءالله ډېر او دا مو خپل دي که دا چېرته چیرې وړی نه دا بل سړی دی مونږ یې ورته ډیکوو بوج په څو روپۍ ډیکوئ والله کا پاته لګېږي یا ټوپات در بس ونیسي یا بوج خبره وي او دا مو په څومره نیولې دي دې معلومات ته کېږي دا 15 روپۍ بوج ده یو بوج په یو بوج څو نفره یې وي ته 4 نفره آفرین ته څرې بوجو ډیکولو کې تکړه یې هر چوس یم ماشاءالله لا واقع که نه صرف لا مو ولاګه کړی هو هغه بوس سره ډیکوو خاتم شول که پوتې دي نه ورسره 2 بوجه کې پوتې دي ستاره تر سا چې وایي کې سودا به وکړو نږدې نه چې څومره پوتې دي ځکه دا ملګري به یایې چې ته له شیرو ته راغلی وې او بس انو د کور خوله شوه ده لږه که نه بیا به چیرې څه یې خیره بیا یې خیره وه شازې کې نور ادوه درې موټر ته یاجي کوه چې د 25 مو بوج نیوله ده ملګرو د غنمو د لونو د تریشلو وخت دی خبره دا ده چې دغو ځوانانو بیا په دې باندې ستاره هغه نفقه کورنۍ ته د پیسو د پیدا کولو یوه ذریعه همدغه بوز دی که نه اوس وخت کې نوره کاروبار دی چې ده نوره والا لیا سارو باسې مزدوري پیدا کېږي هیله نه کوم آفرین بالکل دا همتي ځوان ده آفرین ټول ملګري دا څه یې سره توسئ دا سمما زمان آیو سترورزي آیو ډېره ګاډ واړیو یا او دا دوه ځوانان راغلل دی سره به وغږېږو ارڅی روشی ارڅی ولې نشه غږېدی څه نومېږې ښه یې جوړ تازه څه نومېږې ګرانه محمد ته څه نومېږې تا روشه که نه جوړ په خیر بوس به توسې نه وي
نه نه دا موږ نه دی دا سره- مخفال دي تروريزم دی دیو تر کوشولو سره نه مولل دا غډای کې جګ د زین چې خبر جونه به وي سره جاخ کې زکه د لای والا شم خو چې ساټایو کوي بجو نه بجو یا څه دا وای په سجاده یو فعالیت ده د لا یار څوک د شي والا اشتیا دغه ګرون خور د کڅره مشره ته خو لګر مخ کې شان ډیر کرونی د لای وال خو تو ته دغه غنمو لاو دا بیا یې بوزړي کول دی ترشل دا یو شای بل شای اخوان چې شي درګوي کې خوان ولا مت غلی ترشل شور خان ترشل بازه معلومي څټي ور چوال غنم مردل کول غنم ته لری کا ساخوان کی سجاده مو نوم دې چې چې نوم ګل رحمان مو چې وکتلو برید کیا ساختي زارای خاخ دی و طرف ته بوز بل طرف ته زارای دای خواخه کار کم لا کو گیا خاو رو کې حق خواخي ولا خا حق رټا یو حق با چې بوای لیدونکو ته بڅوای راکی چماز دای نه دي خو باسه تو سي ټلو په ځاسانو مونږ به بل طرف ته لوټ شو هغه ځکه یو ترشل د دې ته بیر وګرځو اجازه برو کی اجازه درکې ورشه او غصاخ بنه کې کدا سې نیم مشر سپینګیره کې ټول کې ژوند کې دی ټول غوسه ته بس راسه ته زری سره ها دوسانو څه شو کامرامین چیرته ښه دا غدای دوستانو تاسو اوسېږئ تر هغې یو څو تصویرونه هم راسره ووینئ زه داسې غلی د ستار سره یو ځای هغه تریشل ته ورځم د خیره سره ورڅو بل لا واده نن به د موږ دا برنامه ډیره د خوندو ډاکوي ملګرو د خوست مازدیګري خپرونه روانه ده خپرونه تر دې شپې ډېره په زړه پورې روانه ده راغلو ترشل ته روغللو ملګرو دې سره به ستاسې هم ډېرې زیاتې خاطرې تړلې وي ګورئ چې یو کس غنم رااخلي وراچوي او بل کس ورته ناست دی ماشومان دا هغه د غنمو بوجۍ ډکوي په ماشومانو یې پوره ستاره که پام دی وي دا ډېره د خوند نه ډکه شیبه وي ډېره خو چې لږ ستر شي بیا ساتیری کې شیوې بجای نه بلې ته ټوپ کې ولته بوزو نیوانې متیږه ور وشړي داسې بعض یو کله کله دا د ماشین هغه ډرایور د ټیکټر ډرایور بعضې وخت غصه واورسي بعضې وخت د خیري ترشل کې یو نیم زوړ لګا نه ورختاري هر څه غږیږو ستاره چې دې نه پرو ته لږه ستړیا د غوسه نه وي راغلي السلام علیکم راشه مشره جوړ په خیر څنګه ده په خیر دا تو شری کې بل څه دي یاره مونږ دی خدای دې مونږ دی او حاصل سره دا الحمدلله به کې ښه حاصل کوي نو ته چې شي کې دا ځکه دلته د ترشل ته وګورې بس ترشل اول مر ټول کړو دا د ترشل نه لګیا دراب درو ته بیٹ کې کبال کې بیٹ باقي کې بال باقي کې جوړ کې بل لګیا استاد ته څه نه میږي زه الماس نومېږم پکتیا ولایت احمد آباد احمد آباد پکتیا نه راغلی پکتیا نه راغلی دلته څه شی کوي بدل د ترشل هم راوستلي ترشل کوو ها دا تا ده دا د ما ده و خوست کې دې څومره ځایونو ته دا ترشل کولی په دغه لیشیرو کې تاویږو را تاویږو له اوسه په کومه لونه د کوم ځای نه پیلېږي د لیشیرو ولسوالۍ نه اوله پیلېږي بیا داسې ورو ورو بره پسې ځي د دغه سرکې ته دغه نه بس راتي په سجاده د په ترشل کې شه لیکلي دي بعضې ترشلونه یې لیکلي وي چې تور خمر شین څټای چې ټول چپ لیکلي دي ترشل کې خو غږونه ډېر نه ما په ترشل لیکلي وای د غریبۍ پورې مې مه خانده جانانه غریبان خلک اکثره وفادار وي واه چک چک وګه ورته ډېرلې خوند یې راکړ او بل ځای کې وایي چې یار مې پیغور د نستی راکړ د ځان هډوکې ماته هم پیسې ګټم ماشاءالله ماشاءالله اوس تا مایا شته در سره ته څه نومېږې اسدالله وفا وفا ته چې شی کوې دلته وفا ترشل مې راوستل کومه دی تا دا خو د ده دی تره زوی مې ده هغه د چا دی هغه بل چا راځئ دوستانو دا وګورئ دلته بس غنم را وباسي په دې ځای باندې او دلته ماشوم ورته ناسته دا وګورئ داسې دي استاذه دا روغ دي
اوله درجه دي سجاده خړه یې نه دو ورکړې د خیري په ډالک جاري د صبر وکړه څه نومېږې غږ دې نه اورم ستړی به نه وې نه یې ستړی خبرې نه اورېدل کېږي دوستانو دلته بیا ماشومان اخته دي دا بوجۍ به ستاره ډکوي خیره که نه څه نومېږې ته څه نومېږې خشول یې ترشولې توسې ده نو خوند یې وکړو ستاره د ماشومانو سره بیا خوند کې که نه یو څه خبرې دا مشر سړی چې مو وکتلو دا احتیاطي سړی ده چې د وړه وړکي بوجۍ تالي ده کې چې ډرې کې تړي دا داسې بنیادي فکر کې کړی ده نو دغسې چې بیا د نوره کسان دي غنم مې ته روښلې ستاره زه ته نوره ووځو خو داسې نه وي چې نفر غوسه نه شي مخکې ځای کې یو بل ترشل هم روان ده ماشومانو تاسې چیرې سئ آی چا ده دای چا و دای کمالق ده د لوس کې چی در سره دي کتابچه د څه شو دو چی دې کې لیکلي نه دي نه ولاکه مو کوم څه پلاکي سبقونه نه یې تاسې وانا یو کتابچه منو کتابچه مو خاص دا په پړو نه چای کوي دا نه لک خرویا کنه نو دوستانو تاسې دا ځای هم لیدلی شئ چې نور ځوانان هم دلته اخته دي دا بیا ښه ډاک غنم دی ترې کسه ماشاءالله السلام علیکم جوړ په خیر سب ښه ده په خیر سره دی کور ښه روان ده والا دا ښه روان دی چې نه به په غږېږي قسم دی لږ ستړي کړي ډېر یو څو بجې کېږي چلند شوی ده داسې نیمه ګنټه کېږي چې چلند شوی دی ډېر ستړي کړي دغه نه چې نه وخورو ښادو ویلې وسړې دا خو موږ ته چې دغه رزق ده د دې والا یو کول څو میاشتې هغه کو دا مشره جوړ په خیر صحت ښه ده وعلیکم السلام تو څه ده که بل څه ده دا یې میږي دا ورکه تو څه ده ته څه نومېږې زه نوروز خان نوروز خان کوم ځای زه زدران حکوم دلته اوسېږې دلته اوسېږي هلته کوم ځکه دي مارکیټونه دا کلینه هم دي دلته آفرین یې ستخیل ستخیلو یې ستخیلو یې ستخیلو کې مو خپرونې جوړې کړې دي ستخیلو کې د ښې ډېرې جوړې کړې دي ښه مبتلا یې ماشاءالله ته خو هېڅ شی نه کې وسړی هلک زه یعنې چې لوس نه خوروې لوس نه خیروم خیرول سړي مخ ته شته کومه دی دغه مکمل دی دا به وریارونه وي دا به ورارونه اترې زمان دا مکمل دی وا ډاله یې که نه یعنې حاصل یې نه په اتفاق کورنۍ په اتفاق کورنۍ یې که نه څه وي الحمدلله هر څه ته په اماده یې په اتفاق ویلوړي که نه ساعتې په څو وایي ترشال ساعت یې 700 دا حضرتونه دي مختلف رټونه دا ساخ کولې فصلونه ښه وکړئ نورو کولو الحمدلله ساخ ډېر ریغ وي کول نه ساخ ډېر ریغ وي که نه نه ماشاءالله تاسې غنم کې مو وکتلی بل ترشل کو باب دا تر یا ښه ولې غنم یې ډاک ستاره ښه بات به کسه نه یې ایسا نه زه دا کې نه یم فاصل کې هغه ترشل والا به خفه شي بیا نه تخمانوس یا پارک شته نه تخمان که پارک وي محترمه سوي مختلف تخمینه دي که نه ډېره مننه خیر دوستانو د خوست مازدیګري خپرونه وه چې تاسې راسره ولیدله دا ځل مو د خوست مازدیګري خپرونه په علشیر ولسوالۍ کې ترشلو ته غنمو ریبلو ته څټي ټولولو ته بوسو ته او د دې سیمې د اوسیدونکو ځوانانو او مشرانو سره موږ ځانګړې کړې وه هیله ده چې خوند مو ترې اخیستی وي تر بلې خپرونې ما سجاد شاه ستار جان او په کمره کې آفتاب صاحب ته اجازه راکړی هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریالي واوسئ